السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تېره شپه خوست ولایت د لکاڼو سیمې کمر سر کې کومه پیښه چې شوې وه، هغه کور ته راغلي چې هغه کور کې یوه کوټه چپه شوي. په هغه کوټه کې 2 نفر زخمیان شوي چې اوس هم په شبخانه کې دی. راغلو چې دوی پوښتنه وکړو، هغه څه کومکونه چې موږ راوړي هغه موږ ورسره وکړو، باقي حال له تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم. اجي صاحب سلام ماشي جوړ خیر زیات خدای شون خدای. اجي صاحب دا پیښه سره کوم تر منځ نشوله، دا موږ ته کله دا تیز بارانو شا لغي و دا لوند او څو خوري مارو بسل دا څونه فرق کیو دا ځکه دا کې دوه کسان کیو څوک ځکه څه دې کېدل یم زاده او من ګردو زخمیون شول دوړه شپخانه کې اوس څوک شته اوس پرته دی ای ورکو سره دا خو یو می کاډ سره شپخانه دې پرته دا وای پیسې لري چې دا پیسې ویلې یو نه په کاردار نه په تیار به اوس نه د ته څوک ولا کې کاردار سره کی نه کی قرضا نه مونږه کړي خدایا داس کوم لوی ګناهونه دي ټول کلی ته معلوم یو اتیا روپۍ نه چیږي کوم ګور کې چې ګوډه نه پشي واخ ولا نه اتیا روپۍ درکوي ولا ورس ورز نه اتیا روپۍ اتیا نو هیڅ هم نه کی واجب نه کیږي کنه شي کور کې دغه صفائی دا صفائی کې وځي شپخانه کې وکي صفائی کې داسې مو وریدل پاتې ارمان مو کړي ارمان رانا د زړه یوسي کلا مو جګړه یوسي او کلا مو بایوسي دا کوټه چپاش والا دا کوټه چپاش شپې تیز بارانو ها موږ ځکه الموس وښ په تخته وته ورځي وکړل چې له مو هلول کړو دا کار کې څوک کیو دا کې دوه کسان کیو دوه کسان کیو یو من ګوت یو ځایو دا دیول نه پروله پر چپاش والا په چپاش لوند شکن او شکل ورو ته روخ کړ ها شپې کله وروته واسه بارانو تیز رانستا سر هر سيوسي ربغا سابونا رانستا سر هر سيوسي جوان را قدر لیدونکو لکرنو دی الله جل جلاله دی منګس خانه ولاړه کاټو او دا فکر کیم نو چې یو پیخه بکیږي خو لاله طرفه یو پیخه راغله دا غټ پخسو دی ورنه راغله دوی باندې را چافه شول، خو بیا هم شکر څوک پکې مړه نه شول. الله دې الله پاک ډېر شکر دی چې څوک یې مړه نه دي. اوس هم دغه ځای د خطر سره مخ ده، دلته باید څوک دخیل نه شي نوره تر څو کومه بله پیښه رامنځته نه شي. دا کې اعتبار نه لرو رپشتا وطن کې بې وطنه بې کوریو رپشتا وطن کې بې وطنه بې کوریو. اج صاحب دغه کومکونه چې موږ په واس پر او هغه موږ ته وړل خوراکي مواد وو، انشاءالله یو وخت به خلاص شي چې وړو تړل شول، وریجې شولې، غوړي شول او سوډا شول او داسې نوره چای او برا ګوډه دا شون شول سره دغه د موږ ته واس پر باقي انشاءالله خدای مهربان دی. قدرمن لیدونکو، تاسو باندې بیا هم غږ کوم چې زما دغه سپینګیری کاکا یوازې مفت کېدی د دې سره تر خپل واس مطابق کومک وکړئ. د لکاڼو په سیمه کې او کمر سر کې تر ټولو بیچاره سره هم دغه چې کلیوالو موږ ته وویل دغه سړی بیچاره دی، 80 روپۍ باندې مزدوري کوي، هغه هم اوس نشته ځکه چې 2 ورځې په خپل غم باندې اخته دی. دلته راځئ چې دې سره کومک وکړو، مرسته وکړو. څه غوښتنه لرئ خلکو نه چې ته اوس کسي باید چې موږ سره کومک وکړي؟ امداد وکړي نه واس نشته واس نشته نه. هغه د مریض د پر د پیسو غوښتنه چا نه کړې ده؟ نه یو روپۍ نشته چې چا تو سره خو نشته چا د غوښتنه کړې ده څوک کار زده کړي؟ نه هېڅ کار نشته. لمبو کې نیم غم کار شوي یو د جنګل مو لمبو کاکا مې ډېره درده په شونډو باندې مسکی خالي شي. 15,000 ورکړي دي هغه به اوس ختم شوي مریضان نه وایي چې موږ چې موږ سره نشته. رښتیا هم ها کنه وضعیت عمومي خراب دی، نه تنخوا دی کاکا بلکې ټول خراب دی. بیا هم خدای مهربان دی کاکا وبشي. قدرمن هیوادوالو بیا هم
کاکا یوازې مه پرېږدئ دا ستاسو کومک ته ضرورت لري دا ژوند تېرېدونکی دی تېرېږي راځئ چې په خپل ژوند کې او په خپل لاس باندې ښېګړه وکړو تر څو د هغې دنیا دپاره یوه لویه ذخیره جوړه کړو دا خپرونه په همدا ځای پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وخت وشوي موت ډېرې چې د خمجال کې ساریو څومره بد نصیبه په نصیب باندې موږ خواریو څومره بد نصیبه په نصیب باندې موږ خواریو دومره چې مرغان مکاب د خلا یوسف دومره ناتوان شو چې مرغان مکاب